ګاسترایټس یا د معدې التهابي ناروغي دا ناروغي چې ده په دې کې چې دی د معدې دا دیوال چې دی دا سور کیږي او بالاخره ناروغ ته چې دی د دغه ناروغۍ نښې نښانې پیدا کیږي. دا چې دی 3 شکله لري مختلف چې د A شکل چې دی چې هېڅ علت یې نه دی. دوم چې دی د B شکل دی چې دا یوه د بکټریې په واسطه چې د هیلیکوبکټر پایلوري په واسطه باندې چې دی رامنځته کیږي. او دریم چې دی دا د مختلفو درملو په واسطه لکه ایبوپروفین، ډیکلوفیناک، اندومیتاسین، اسپرین او همدارنګه هغه څوک چې سیګرټ څکي، شراب څکي، چرس څکي، هیروین او نورو مخدره موادو نه ګټه پورته کوي. او داسې نور لاملونه هم شته دی چې دا ګاسترایټس یا د معدې د دیوال سره کېدل رامنځته کوي. د معدې د التهابي ناروغۍ یا ګاسترایټس نښې نښانې لکه د معدې د نورو ناروغیو په شان دي، یعنې دا هم دي زړه سوی، همدارنګه د خېټې د پورتنۍ برخې درد، ځینې ناروغان یې کانګې او زړه بدوالی لري او ځینې ناروغان یې بې اشتهایي لري. د دې د معلومولو یا تشخیص دپاره ښه طریقه چې ده انډوسکوپي ده، یعنې دا یو پیپ دی چې د انسان د بدن د خولې له لارې داخلېږي مرۍ ته او د مرۍ نه معدې ته او د معدې کوچنۍ کولمو وایي لومړۍ برخې ته، او دغه ټوله ساحه کې هر ډول بدلونونه چې دی د دې په ذریعه باندې ډېر په اسانه باندې معلومیږي. درملنه معلومه خبره چې باید د ډاکټر سره وشي چې هغه پانټوپرازول او اومیپرازول دي د څو هفتو دپاره خوړل کېږي 2 ځل، او که چېرته دغه بکټریا وي نو دا د انټي بیوټیکو په ذریعه باندې 10 ورځې درمل کېږي. خو یوه ډېره زیاته مهمه سپارښتنه چې زموږ خلک ډېره غلطي کوي، کله چې دوا وخوري 10 ورځې درمل وخوري د انټي بیوټیک نو بیا چې دی دې پسې نه ګرځي، نه، دا باید 4 یا 6 هفتې وروسته یو ځلې بیا د دې بکټریې معاینه د انډوسکوپي په ذریعه نه بلکې په ډکو میتیازو کې، په وینه کې او یا د تنفس د لارې نه په روغتونونو کې چې دی دا معاینه کېږي او بالاخره معلومیږي چې دغه بکټریا شته او که نه د منځه تللې ده. دا ډېره زیاته مهمه ده، دا حتما کوئ. د دې په خاطر چې د معدې د التهابي ناروغۍ څخه وژغورل شو څه باید وکړو؟ لومړی تمباکو، هغه که د چلم په بڼه وي او یا د سیګرټ په بڼه باندې وي، د دې څخه ځان وساتئ. شراب، چرس، هیروین او همدارنګه نور مخدره مواد له دې ځان وساتئ. دا له دې تر څنګ چې د معدې ناروغیو پیدا کوي مختلفې، دا نور هم ډېرې ناروغۍ چې دی انسان ته پیدا کوي، یعنې دا یو غیر صحي شی دی، د دې څخه هېڅ ګټه مه پورته کوئ. دوم، ځینې درمل دي لکه ایبوپروفین، ډیکلوفیناک، اندومیتاسین چې دا د درد درمل دی، اسپرین، له دې څخه ډېره ګټه مه پورته کوئ ځکه چې دا چې دی دا هم چې دی معده خرابوي. خو به هر حال بعضې ناروغان چې هغه یعنې دوامدار دردونه لري او بې له درد د دوا د خوړو نه بله چاره نه وي، نو په کار ده که دا چې ته خورئ د دې نه مخکې چې دی د معدې دوا خورئ تر څو پورې چې د دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. او دریم، صحي ژوند وکئ، معنا دا چې سپورت وکئ، که د سپورت چونتیا درته نه وي 10,000 قدمه واخلئ، همدارنګه په یو حوض کې 20 یا 30 دقیقې ولامبئ. صحي خوراکونه وکئ، هغه خوراکونه ځان وژغورئ چې ستاسې معدې ته تاوان رسوي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم، ستاسې د بشپړې روغتیا په هیله.